په لغمان کې د اتو لوبډلو ترمنځ د چمپیون ټرافي سیالي پیل شوې. نن په لغمان کې د اتو لوبډلو ترمنځ د چمپیون ټرافي تر سرلیک لاندې د کرکټ 25 ورځې سیالي پیل شوې. د یادو سیالیو د پیل په مراسمو کې د ختیځ زون د کرکټ بورډ رئیس میوند مجاهد، د لغمان د کرکټ بورډ مسؤل جمیل ستانکزي ترڅنګ د کرکټ لوبغاړو او مینوالو ګډون کړی و. د لغمان د کرکټ بورډ مسؤل جمیل ستانکزي وایي چې دا ته هغه لوبډلې دي چې په انټر کلب سیالیو کې ښه ځلېدلې وې او نن ورته د چمپیون ټرافي تر عنوان لاندې 25 ورځې سیالۍ په لاره واچولې چې شاوخوا 7 ورځې به دوام وکړي. دغه اته لوبډلو ترمنځ ټورنمنټ ده چې د چمپیون ټرافي په نوم ده. دغه اته لوبډلې په تیر انټر کلب کې ښې ځلېدلې وې، د کوارټر فاینل ته یې لاره موندلې وای. دغه ترمنځ اته لوبډلو ترمنځ ټورنمنټ ده او 7 ورځې به دوام کوي. نوموړی زیاتوي چې د دغه لوبو موخه او هدف لوبغاړي فعال ساتل، لوبغاړو ته تمرینات برابرول او د لغمان منتخب ټیم ته ښه استعدادونه پیدا کول دي. موخه او هدف یې د دغه ټورنمنټ د لوبغاړو ته د لوبو زمینه برابرول او فعال ساتل لوبغاړي چې را روان ګریډ 3 ولایتي سیالۍ ان شاء الله ډیر زر په همدغه میاشت کې د میاشت په اخره کې به ان شاء الله ترسره شي ولایتي سیالۍ او د لوبغاړو د چمتووالي لپاره همدغه ټورنمنټ په لاره اچولی او هغه کومې 20 لوبډلې چې شاته پاتې دي د انټر کلب د هغې لپاره زه یو پلان لرم چې هغه به په خپلو منځو کې لوبې کوي. د هغې نه به بیا 4 غوره ټیمونه کوالیفای کیږي چې په آینده کال کې د اوس چې کوم کال شروع ده دغه 2021 کال کې به د دغه اتو لوبډلو سره یو ځای کیږي او بیا به انټر کلب لوبې په لاره موږ اچو. یاد دې وي چې د همدغو سیالیو په لومړۍ لوبه کې شفا انسټیټیوټ لوبډلې د 80 منډو په توپیر لغمان زمریانو لوبډلې ته ماتې ورکړه او د روان ټورنمنټ لومړۍ لوبه په خپل نوم کړه. هیره دې نه وي چې عبدالخالق پشهید د شفا لپاره 100 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې چې د غوره لوبغاړي جایزه یې ترلاسه کړه. لاله ابراهیمي، هیرو ټي وي، لغمان.